کامره مالې خلاصه که ما خو توهین څه کامره به خلاصه کو ګولۍ مې نسته دي ګولۍ مې اوس نسته دي ګولۍ مولۍ که را پیدا سولې دا ګولۍ دې چې نه وي د ایمل ولي لاس کې ونیسم کار دې کېږي کار دې کېږي ځه تو یو پته لکه د افغانستان بیرغ لګول السلام علیکم بیا پکې چار ایستلی سلام وایه السلام علیکم سلام علیکم ولا چې ډېر روبونده ګرون یې و جنرال صاحب پوښتنه مې کوله خیر دی مړه ایتو زره مې ولا چې زړه مینه روتي رښتیا خبره خو یوه پوښتنه یې کوم چې عمران خان صاحب له خو مړه لږه دوا وکړه خیر دی ایتو دوا والا چې قبلېږي عمران خان به 25 تاریخ ته انشاءالله 15 طرف شي کېږي وای جار دې شم قربان دې شم درنه لوګې شم په خدای چې به د ستا په نامه به انشاءالله تعالی را روانې جمعې ته یو ګوسپان نه دی ګوسپان یو ګډ به انشاءالله علالومه په دې ستا په دې خوږه خوله باندې چې خوږه خبره یې ترې راوویسته دا قص بس الله دې ژوندي لره ډېره مننه یو شعر به درته ډالۍ کړمه وای جنرال صاحب راځئ چې زړونه ورته کېږدو د ګلانو په ځای جنرال صاحب وای راځئ چې زړونه ورته کېږدو د ګلانو په ځای هی جنرال مبین صاحب بس وایي چې خلاص په افریدو کې نه و سلام علیکم بس قربان دې شم په مخه دې ښه شه ښه شپه وخت درته غواړم ښه شپه خدای ته جنرال صاحب که نور نه وي په یوه دعا باندې ګوره سم شعرونه درته وایي دا خو لږ داسې نمک حرامه نه دي پام السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ښه یې جوړې شکر مهرباني زر وایه جنرال مبین څنګه دی ښه دی جوړ دی الحمدلله جوړ ده بعد خو موږ دا خواهش و چې یو ورځ جنرال مبین سره ملاقات وشي که دا د ملاقات په دې وشو پاتې خو بس دغه وه چې خالي کې موږ سلام ور واچاوه دا یې موږ سره وغږېږي موږ یې ډېر سخت موږ په سوشل میډیا باندې موږ دا ډېر سخت ګورو دته موږ سلام دې واورېدو انشاءالله وعلیکم سلام به ته وایي هغه نور دلسوز صاحب محترم وعلیکم السلام کیمره مو خلاص کامره خلاصه کړم هیله کوم کامره که خلاصېږي خلاص کړئ دواړه سترګو دا کامره چاله ورور په خیر صحت ښه تا د جنرال مبین صاحب او ابوالعرفان هېڅ کوم فرق نشته ده خو دا چې د تاسو له خوا نه مو واورېدو بېرته مجبوره تاسو ته ووایو نو ځکه دا کوم توهین چې موږ زده کوو دا له تاسو مشرانو نه زده کوو ښه کامره مالې خلاصه که ما خو توهین څه کامره به خلاصه کو ګولۍ مې نسته دي ګولۍ مې اوس نسته دي ګولۍ مولۍ که را پیدا سولې دا ګولۍ دې چې نه وي د ایمل ولي لاس کې ونیسم کار دې کېږي کار دې کېږي ځه په دین یې پرېږده په مزه دا یې اوس چا پسې منډې وهي چې ملولي لاس کړه په هغه خدای مو اوس دی دروغ لیوني پسې ګرځي دا رامن او دې کې هیلې مې دې ورسوي جنرال صاحب لاړاستئ مې لاړاستئ ځای خبر ښه پوهېږي ډېر ښه هر جواب یې زه دې کو حاجي دې څه کوم حاجي مې رسخات که نه قسم خدای ته پارک دالا نشي کولی السلام علیکم جنرال صاحب حاجي فدا ځوان ښه ګوره سړی باید خفه نه سي ما د عوامي نیشنل پارټۍ او د باچا خان لمسی لاس کې ورکړه ایمل ولی جنرال صاحب یو خواهش لرم یو 2 میاشتې کې ستا پسې ګرځم
دا پله قسم در کوم د نواز شریف پر سر قسم یې اختر خو ماته راکړه نواز شریف پر سر قسم یې اختر خو راکړه نواز شریف نو سار ده نه بوتل د خود سر ده نو نه اختار مختار نسته ورو جنرال صاحب د اټومیټیک دغه د سوالو جوابونه له کومه خوا پیدا کوي دا داسې یو دم جنرال صاحب اختر راکوي که سړی فاریو ته وخته سړی فاریو نه وخوت ما یوه غلطي وکړه جنرال صاحب چې لږ مې پرېښی وای خو لږ اشتباه ما وکړله وخته فاریو ته وخته وخوت فاریو ته وخوت شاید اوس په ډېره خلکو خېزولی سالاره څرنګه یې سالاره ولا قرارې دي تا خوا د سال نه ولا الحمدلله مګر جنرال صاحب سالار به منې سالار د میدان سړی دی که نه یاره موږ نه میدان در پاتې د تاسې خپل خوسک کې کوئ په دې میدان کې خو موږ ماته ګورئ نه د هغه میدان نه درته پاکستان هغه د هغه لایفونه کړي دي د ادریس په نامه باندې یو کس د ما یو ویډیو وختي مخکې راغله ویلې چې 2019 کې که 2018 یاده و چې موږ ته پته وه چې امارت راځي او جمهوریت سقوط کیږي خدای خبر و هغه بزرګ او رئیس جمهور د هغې نه لاس نه اخیستل د چوکۍ نه او دا دا خبرې دا 3 کاله ما مسلسل د ړانده ولس ته ورکړې چې ړوند ولسه دا سیاسون چې دا اوس په خارج کې نه نادره خبره جنرال صاحب بیګه پلای خلکو وویل وای شیان نسته چې ورې په هورې دی او په جنت کې هورې درکول کېږي په دې دنیا وایل ژوند د خوند واخلئ مینه وکړئ عشق وکړئ بریک اپ وکړئ او زه به بدبختانه ووایم که به خوشبختانه ووایم چې د موږ تاسې په هیواد کې دا شیان نسته بوای فرنډ او ګرل فرنډ او دا مینه او عشق بازي او دا شیان نسته د سره امریکانو بریک اپ کړی و که نه خو داسې چې سړی ورغبرګه کې هغه د جنرال صاحب غوندې چې ورته وایي چې خو زه به د تا د خور سره ګرل فرنډ یو بوای فرنډ وکړم راپرېږدي بیا به درته وایي چې نه دوی یوازې د بل چا د ناموس نه ګټه پورته کوي دوی د کرکټ ټیم هم د بل چا د ناموس نه جوړوي دوی مظاهرې هم د بل چا په ناموس باندې کوي دوی موډلینګ هم د بل چا په ناموس باندې کوي خپله خور ته دا شان دوی بیا نه غواړي خو دا مټکور ولس ته پرېږدم دا ولس چې څومره ټکیږي همدغومره زه ورباندې خوشحاله کېږم همدا خبرې 4 کاله ما مسلسل ورته وکړې جنرال صاحب او داسې ورځ والله کوي چې زه په همدې شي نه یم ورته غږېدلی دوی به ما باندې به لنډه ټاپه ولګولې دا خو د طالبانو لوبیګر د وسړه طالب په تندر وله طالب خو بدماش وي لاړ شئ طالب سره حساب وکړه د دغو سره خو حساب کولی شي لاړ شه دا خو د په اروپا په امریکا کې دي ورته وایي پوښتنه ورنه وکړه چې دا پیسې له کومه کړې دي ولاکه ملولي ته ولاکه ورته وګورې خو نورې څه کوي دا همدغسې ښه دی جنرال صاحب اشرف غني په باره کې یوه خبره وکړه چې دلته خلک سل کنځاوي ته کوي بیګۍ ورته ویل هغه فراري ده هغه اوس دوی هغه نه مني چې اوس هغه څه شی یعنې نه دی ګوره دا همداسې ښه دی ښه امارت په مثال باندې دا خبره ما په تکرار باندې کړې ده د همدې ادریس د همدې آصف سره ما نن میسج کې مې ورته ولیږل هغه ویډیو او ورته مې لیکل ما درته دا خبره په تکرار کوله خو تا به د دې خبرو بیا به د دې خلکو دفاع کوله یو خبره ده کړې وه چې په د مسعود په کورنۍ باندې موږ اسناد درلودل چې هغې د پاکستان د ایسای نه معاش اخیستو خو موږ نیولی نه شوی او امنیت ملي کې ما ته ویل چې دا خو بیا داخلي جنجال او ستونزه او دا شی قومي جنګ جوړېږي موږ خو ځکه بېوسه دا نیولی نه شو د دې خبرې ما د آصف په لایف کې یعنې تر 100 کرته زیاته کړې ده په خپلو لایفو کې مې هم ډېره کړې ده ما نه به یې دفاع کوله د دې خبرې چې نه دا ما ګوره حکومت ته حکومت چې د دې نه وډار شو چې ولا دا دلته به قومي تعصب جوړ شي هغه د امارت مکتبونه درته بند کړي دي دا درته وایي دې شي کې مزور د راشه وزیر اخلاق مګر جنرال صاحب مکتب باندې قومي جنګ نشي جوړولی بیا ته راځي په دې شي باندې قومي شخړه جوړېږي مګر جنرال صاحب پرېږده چې وټه کېږي مالې جنرال صاحب دا رامچه کوي په واټساپ کې ورسره غږېږي پام دې ده یو واټساپ کې نه ورسره غږېږم دا هغې کې مې انبکس کې ورولېږو په خدا چې جنرال صاحب سره جنجال راغله ده که مې هایم